سلام وخت مو په خیر ستړي مشي په مرګر زم دو ډیرو مهمو خبرونو ته افغانستان له ازبکستان سره د بریښنا د لیک قرارداد لاسلیک کړ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر چې تاشکند ته دی ولوړپوړي پلاوي په مشرۍ تللی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کمالوف سره کتلي دي د دواړو لورو د افغانستان د بریښنا شرکت او ازبکستان د انرژۍ وزارت ترمنځ د بریښنا د لیک د هوکړې په لاسلیک کولو همدارنګه د سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې د همکاریو پراخولو هوکړه کړې ده سربېره پر دې دواړو لورو د سولې پر اهمیت او د سیمه ییزې سولې په تضمین کې د ازبکستان پر رول خبرې کړې دي حنیف اتمر د سولې له پروسې او د افغان حکومت له دریځ څخه د ازبکستان د ملاتړ له امله مننه کړې ده او بل مهم خبر دا چې هیواد کې د کرونا یوازې 11 مثبتې پیښې ثبت شوي دي د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا او 11 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او پر دغه ناروغۍ اخته یو کس مړ شوی دی د عامه روغتیا وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې یا د 11 پیښې له هغو 153 شکمنو پیښو څخه مثبتې پاتې شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په لابراتوارونو کې ازمویل شوي دي سرچینه زیاتوي چې په تازه ثبت شویو مثبتو پیښو کې شپږ په کابل، 4 په بامیان، یوه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې ده. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 78,140 ته رسېدلی دی. لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښې چارې.